قاف مکی صورت تے 45 آیاتونه او 3 رکوګانې لري. په قیامت کې د دوباره را ژوندي کېدو دلایل پکې الله ذکر کړي دي. د دې وجه نه ربط او مناسبت هم د مخکې صورت سره ښکاره شو، ځکه مخکې صورت کې مخکې دا ذکر وشولو او دلته هم د دې خبرې ذکر دی چې دوباره به خلق قیامت کې الله وی را ژوندي کېږي او الله ته به حساب کتاب ورکوي. او د مکې مشرکان د دین انکار کوي او په ګډ وډو خبرو باندې دوی اخته دي. دی پکې الله پاک د دوباره را ژوندي کېدو باندې د خپل قدرت دلیل ویلی دی چې تاسې وګورئ که څوک د انسانانو د قبرونو نه را پاڅېدل او دویم واري ژوندي کېدل نه مني، دې ته وګورئ چې باران ووروم او د ځمکې نه تیغ راوباسم او هغې نه لوړې لوړې ونې جوړې کړم، یوه شاړ او مړه ځمکه را ژوندی کړم او تیغ نه غټ لویه تنه ونه جوړه کړم او هغې نه میوې ورکوم، نو داسې قدرت والا ذات مړې دوړې ماري نه شي ګنې را ژوندی کولی. او بیا کم خلق چې نه منونکي دي د هغوی چې چا دا مسله نه ده منلې بعض بعد الموت مخکینه امتونو کې الله تباه کړي د هغوی ذکر هم پکې الله کړی دی. یو څو قومونه ذکر کړي، قوم نوح، اصحاب الرس، ثمودیان، عادین، فرعونین، د لوط علیه السلام قول، اصحاب الایکا، د شعیب علیه السلام، د تبع قوم، دا ټولو د پیغمبرانو خبرې نه وې منلې، الله و ټول ملت تاړه او تباه کړ. نو که تاسې نه منئ تاسې به هم داسې عذاب کې راګیر کړمه. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف الله عالم دې په مراد د دې حرف باندې، زمونږ په ایمان دې څه چې د الله مراد وي. دا قاف دا یو حرف ته معنا نه لري، دې ته مقطعات او متشابهات وایي، د دې معنا صرف الله ته معلومه ده. دا د الله او د نبی علیہ السلام په مابین کې یو راز دی. دا څومره حروف چې په سر د سورتونو کې راغلي لکه حامیم او دارنګې قاف یا نون یا طه او کاف ها یا عین صاد، دا ټول حروف مقطعات کې متشابهات کې څه معنا نه لري. او الله پاک نبی علیہ السلام مبارک سره یو خپل راز او یو خپل شفر غوندې تیر کړی دی. د دې مراد الله ته معلوم دی. دې ته متشابهات وایي. قرآن کریم کې ځینې آیاتونه دي چې متشابهات د هغې په معنا باندې څوک نه پوهېږي، لکه مخکې تېر شو ید الله فوق ایدیهم، د الله لاس چې دی دا د دې صحابو د لاسونو نه بره و. د الله د لاس او د ید کیفیت دا چاته نه دی معلوم چې دا څنګه دی. والقرآن المجید، الله وی زما د قسم پاغه قرآن باندې چې د لوړ شان والا دی. والقرآن کې دا واو قسمیه دی، یعنی اقسم بالقرآن، زه قسم کوم پاغه قرآن باندې المجید چې لوی قرآن دی، بزرګۍ والا او لوی والا دی. مجید معنا لوی شان والا دی. والله وی دوی دا نه مني، تا نبوت هم نه مني او نه در سره قرآن مني. بل عجبو، دا والقرآن المجید کې واو قسمیه دی، جواب د قسم دلته محذوف دی او مقدر دی. ځینې ځایونو کې الله قسم وکړي خو جواب د قسم مقدر وي. زما د قسم په قرآن مجید باندې په کومې خبره؟ خبره مقدر ده او پټه ده او محذوفه ده. د تقدیر د دا بل په هغې محذوف باندې ورعطف دی. تقدیر د عبارت څه کېږي؟ والقرآن المجید، زما د قسم په قرآن باندې چې لوی والا کتاب دی، چې یقینا ته پیغمبر ما را لېږلی یې. ته پیغمبر په قرآن مجید مې د قسمې د دې خبرې د اثبات لپاره چې یقینا ته پیغمبر ما را لېږلی او دې لپاره مې را لېږلی چې خلک د الله د آخرت او د عذاب نه ویرې. خو دا خلک نه مني، بل عجبو، بلکې دوی تعجب کوي، د دې خبرې نه تعجب کوي
ان جاءهم منذر چراغ دوی ته یو پیغمبر منهم د دوی د ذات نو د دوی د جنس نه دی په دې تعجب کې پریوتی چې پیغمبر خو زمونږ غو انسان دی دا به دوی نه منله چې پیغمبر د انساني پیغمبر بعض ملائکه زمونږ د جنس نه نه یوازې نبی علیہ السلام نه څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي قومونه جاهلان ورته دا ویلي چې تاسو هم انسانان ان انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء نو دوی به دا ویل چې پیغمبر خو ګوره باید ملائکه نه ډوډۍ خوري نو پس کی او نه په ځمکه باندې ګرځي الله رب العزت ورته جواب ورکړو چې پیغمبران څومره دي دا ټول انسانان دي که ملائکه می پیغمبر کړي وي ملائکه می را لېږلې وي ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون که ملائکه می را لېږلې وي پیغمبر نو ملائکه سره انسانان بلد دي نه دي بلد منګ ته چې ملائکه رانه وځي په خپل جسم کې منګ ټول منډي کو تختو بتنی چې تاسو بلا رااله نو الله وایي که ملائکه مې را لېږلې وي تاسو ور سره نه وي بلد ته نه به یریدې نو هغې نه به مې بیا سړی جوړولې بیا به مې د انسان په شکل کې را لېږلې وي او لجعلناه رجلا نو چې بیا مې د انسان په شکل کې کولې تاسو به بیا ویل چې دا خو انسان دی وللبسنا علیه ما یلبسون بیا به په تاسو باندې خلق او التباس راتلې نو یو څوک چې څوک چاله لېږي خو د هغوی د جنس نه لېږي د خلاف جنس خبره خو څوک نه مني که دلته اوس تیری را شي او موږ ته د الله وحدانیت بیانوي موږ به تر ټول سختو که ملایکه را شي موږ ورته د جومات هم پرېږدو نو الله پیغمبران انسانان را ولېږله چې انسان د انسان په خوی باندې ښه پوهېږي که نه ونت هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز وایي هر هم جنس خپل هم جنس سره پرواز کوي کوترې د کوترو سره الوځي او بازان د بازانو سره الوځي نو پیغمبران الله انسانان دې دپاره راولېږل چې انسانان د الله نه ویری او انسانان د الله سره بلد کړي او که ملایکه یې رالېږلې وې نو بیا هغې دا کار نه شو کولی نو په دې وجه دوی اعتراض وکړو چې دا خو موږ د یو انسان دی الله وایي بل عجیبو بلکې دوی تعجب وکړلو دې کافرانو د دې خبرې نه تعجب وکړلو ان جاءهم منذر چراغ دوی ته یو پیغمبر منهم د دوی د جنس نه انسان فقال الكافرون نؤوی لکافرانو ټولو په یوه خوله هذا شیء عجیب دا خو یو عجیبه شی دی چې انسان څنګه پیغمبر کیدی شي دا خو موږ ونې خوراک کوي او یو بل ته به یې څه ویله یو بل ته به ویل چې دا خو داسې پیغمبر دی یأکل مما تأکلون منه ویشرب مما تشربون تاسې چې کوم شی خورئ دایم خوري کومې اوبه چې تاسې څکئ دایم څکي دا به د کفر سردارانو خپلو کشرانو ته ویل ولئن اطعتم بشرا مثلکم که تاسې د ځان غوندې د یو انسان خبره ومنله دا م یو انسان دی او تاسو ورپسې روان شئ انکم اذا لخاسرون نو تاوان به ګورې وکئ انسان پسې لاړ نه شئ دا خو انسان دی دې جاهلانو به د خپلو کشرانو ته دا ویل الله رب العزت وایي ما چې څومره پیغمبران دنیا ته رالېږلي دي الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق ټولو به ډوډۍ خوړی انسانانو او بازارونو کې به هم ګرځېده خپل ضروریات به یې پوره کول سوداګانې به یې اغوستې او بچي لرل وجعلنا لهم ازواجا وذریه بل ځای کې الله وایي بیبیانې مې ورکړې وې ښځې مې ورکړې وې بچي مې ورکړي وو ملایکې خو نه وي چې ودونه یې نه کوله بلکې ما ورته بچي مې ورکړي وو ښځې مې ورته ورکړې وې عام انسانانو غوندې انسانانو بشرو د انسان د جنس نه و ځکه چې دوی مې د انسانیت د هدایت لپاره رالېږلي او د انسان ته سړی انسان لیږي تاسې کله چې یو واده او پخوا به دا موبایل نه وي خلک به یې لېږل نو که کوټ له څوک لېږي یا روغانو او سرشهي له لېږي خو انسان به لېږي که پیری دې ور ولېږلو خو ټول به ترې تښتېدلي نو الله ځکه وایي چې دا څومره پیغمبران چې راغلي دي دا ټول مې انسانان رالېږلي بچي مو ښځې هم وي ودونه یې هم کړي دي خوراکونه یې هم کړي نو دغې خبرې له دوی تعجب کوو اوس دوی د دوه خبرو نه تعجب کوو یاد ساتئ د دوی تعجب په دوه ځایونو کې و دې کې الله پاک دې آیات کې دا بیان کړي یوې په دې باندې تعجب کوو چې ان جاءهم منذر منهم دوی ته پیغمبر د دوی د جنس نه انسان راغی پیغمبر انسان ولې راغی دا یو دویمې دا تعجب کوو چې انسان پیغمبري مونږ نه منو
او چې جایي کې لا دا خبره چې بیا راته خبرم ډېره ناشنا کوي. یو خو موږ پیغمبري نه منو، بل خبرم راته ناشنا کوي. څنګه ناشنا چې موږ مړه شو او قبر کې میده او زری شو او خاورې شو، بیا به راژوندي کېږي. دا چېرته موږ منو ورسره؟ یو خو دا چې د انسان پیغمبري موږ نه منو، او دویم دا چې بیا خبرم راته داسې ناشنا خبره کوي چې مړه شئ، خاورې شئ، میده شئ، بیا به راژوندي کېږئ. الله وایي دې دوه خبرونه بې تعجب کوي. څه وایي؟ او فقال الکافرون، نو وویل دي کافرانو ظالمانو، هذا شیء عجیب، دا خو یو شی دی ناشنا چې انسان د پیغمبري او بیا دې راته داسې وایي اذا متنا، ښه چې موږ کله مړه شو، وکنا ترابا او خاورې شو، ذلک رجع بعید، دا خو را واپس کېدل دي ډېر لرې د عقل نه. چې یو وار موږ زری شو بیا به راجع کېږو، دا رجع او را واپس کېدل ډېر لرې دي زموږ د عقل نه نه منو. الله ورته جواب ورکوي تاسې خو داسې ورک شوي نه یئ قبر کې که نه، تاسې یو ذره ماته معلومه ده، تاسې یو ذره ماته معلومه ده. او قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقینا من پوهېږو، موږ ته معلوم دی هغه شی چې کمی ځمکه د دوی نه، دا د قبر ځمکه چې د انسان کوم جز کمی او خوري دا ټول ماته معلوم دی. الله وایي ځمکه چې د انسان کوم اجزا خوري دا ماته معلوم دی، او کوم چې باقي پاتې کېږي هغه هم راته معلوم دی. قد علمنا، یقینا موږ پیژنو، ما تنقص الارض منهم، هغه اجزا چې کمی ځمکه د دوی نه، ځمکه چې کوم اخري او ختمې کړي او خاورې کړي دا موږ پیژنو. یو ذره راته معلومه ده. سورة القیامت کې ورته الله څه ویل؟ بلا قادرین علی ان نسوي بنانه، موږ قدرت لرو چې د دوی د ګوتو بندونه بیرته برابر کړو. بنان د ګوتو بندونه دی، الله وایي برابروم بیرته یې ورولم، او دغسې دې فټ کومه لکه یو موټر چې مستري وسپړي بیرته یې فټ کړي او بیرته ځینې ګاډی جوړ کړي، نو دغسې به ستا د ګوتو بندونه هم برابر کړم. قد علمنا، یقینا موږ ته معلوم دي، ما تنقص الارض منهم، هغه اجزا چې کوم ځمکې کم کړي د دې انسان نو خوړلي دي، او دا هم راته معلوم دي. او د دې نه لا اضافه یوه بله خبره هم ده، وعندنا کتاب حفیظ، او موږ سره یو کتاب دی چې دا هر څه پکې محفوظ پراته دي، ستا ویښتان هم پکې لیکل شوي دي. الله وایي یو خو ما ته معلوم دی چې کوم جز یې ستا خوړلې ځمکې هم راته معلوم دی، او دی په لوح محفوظ کې د هر چا ټول اجزا لیکل شوي. وعندنا کتاب حفیظ، دا ورپسې اضافه یو رجسټر ما سره پروت دی. د انسان د بدن کوم اجزا دي چې هغه ځمکه خوري او کوم دي چې پاتې کېږي، تمام اجزا ځمکه خوري، یو جز پاتې کېږي. حدیث د بخاري دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې هغې ته عجب الذنب وایي. عجب الذنب دا د ملا تیر چې شروع کې او لاندې ځي اخري سر ته عجب الذنب وایي عربي کې. دا موږ پښتانه ورته لکلمې وایي ورسره. دغه امانت پاتې کېږي، په ورځ د قیامت باندې به ټول انسان بیرته د دې نه جوړېږي، دې نه به غوښ ور واغوستل شي او دوباره به انسان کې دا یو شی ژوندی امانت پاتې کېږي، نو ټول بدن ویلې کېږي. او موږ خو عام دا په تقریرونو کې او دا مشهوره ده، یو د الله د ذات نه بغیر ټول جهان به فنا شي، یو شی به باقي نه پاتې کېږي. کل من علیها فان، څه چې په دې کائنات کې دي ټول به فاني کېږي. ویبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام، یو د الله ذات په باقي پاتې شي چې د لوی او د اکرام او د عزت مالک دی، یعنی هر څه به فنا کېږي. او اته شیان دي چې دا باقي پاتې کېږي. اته شیان دا یاد ساتئ، قیامت کې شي ټول به یو ور فنا کېږي، بیا به الله را پیدا کوي، خو ټول کائنات په کو فنا کېږي، صرف اته شیان دي چې ابا نه فنا کېږي، هغې باندې مرګ او فنا نه راځي. امام سیوطي صاحب هغه په یو شعر کې را جمع کړي، هغه وایي ثمانیة حکم البقاء یعمها من الخلق والباقون فی حیز العدم. اته شیان دي چې هغه به باقي پاتې کېږي او دې نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول به فنا کېږي. هغه اته کوم شیان دي؟ هي العرش والكرسي ونار وجنة، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. یو عرش دی د الله، دویمه کرسي ده د الله، دریم دوزخ دی، څلورم جنت دی. وعجب، او دا عجب و ذنب دغه اډوکې د ملا د تیر اخیري حصه. وارواح، او د انسانانو روحونه، دا روح چې موږ نه وباسي، موږ خو مړه شو، بدن خو مړ شو، روح ګورئ ژوندی دی، روح اسمان ته خېژئ دا نه مړ کېږي.
کذل لوح والقلم او دارنګ لوح او قلم. لوح هغه تختی له وایي چې الله په ټول ما کان او ما یکون لیکلي دي، د ټولې نړۍ حالات په هغې لیکلي، او قلم چې کوم باندې لیکل شوي دي. نو عرش او کرسي، جنت او دوزخ، او د ملا د تیر اخیري هډوکي او روحونه، او لوح او قلم، دا اته شیان دي چې دا نه پناه کېږي. دوزخ نه پناه کېږي، جنت نه پناه کېږي، عرش او کرسي نه پناه کېږي. ثمانیة حکم البقاء یعمها من الخلق والباقون في حیز العدم. اته شیان دي چې دا به باقي وي، نور ټول به پناه کېږي. کته سوال ستا ذهن ته راشي چې قرآن کریم کې خو الله وایي چې کل من علیها فان، ټول هر څه به فاني کېږي. ویبقى وجه ربک، یو ستا د رب ذات په باقي پاتې کېږي. نو تا خو پکې اته شیان نور وښودو. وایه دا آیت کریمه عام دی ټولو شیانو ته، خو دې ته عام مخصوص البعض وایي. زمونږ د اصولو په کتابونو کې عام دوه قسمه دی. یو هغه عام دی چې په خپل عموم باندې پاتې، یو هغه عام دی چې ځینې افراد ته نه راخاص شوي، هغې ته عام مخصوص البعض وایي. عام مخصوص البعض د دې مثال درته قرآن کریم کې او بل ځای کې خیمه. الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي حرمت علیکم المیتة، په تاسو باندې ټولې مردارې حرامې دي. میته هغې مردارې له وایي چې په خپل مرګ مړه شي، چاړه پرې راکش نه کړي، دې ته میته وایي. والدم او ټولې وینې در باندې حرامې دي. نو ګوره عام حکم دی، خو دې نه ځینې راخاص شوي دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي احلت لنا المیتتان، دوه مردارې موږ ته حلالې دي، دوه مردارې چې په خپل مرګ مړه شي. السمک والجراد، یو مئی دی، مئی ګوره څوک نه حلالوي، میته د مرداره ده. سین نه راوباسي هلته واچي پړسک چې وایي مرداره شوه که نه، خو دا مرداره موږ ته حلاله د نبی علیہ السلام وایي زما امت دپاره. والجراد بل مئی دی، دا ملخ دی، یو قسم ملخان دي غټ، او په خپل مرګ مړه کېږي، نه حلالې دا روا دي. او بیا مبارک فرمایي واحلت لنا الدمان، او دوه وینې موږ له روا دي. الله خو فرمایل چې والدم، ټولې وینې در باندې مردارې دي. خو نبی علیہ السلام وایي دوه قسمه وینې دي چې موږ ته روا دي خوراک. الکبد والطحال، یو یې نه د ځیګر، والطحال بل تورې دی، تورې یې نه کبد او تورې، هغه تور غوندې خلک یې وریتئ، دا پرنټ شوي وینه ده په اصل کې. ځکه ډاکټران هغه مریض ته چې وینه نه جوړوي ورته وایي تورې وینه ډېره ورکوئ. نو دا دوه وینې موږ ته حلالې دي. دا د دې آیت نه عام شو. دې آیت کریمه ته اوس عام مخصوص البعض وایي، یعنی حکم عام راغی، خو ځینې افراد ته نه راخاص کړو. دارنګې دلته م الله وویل چې ټول کائنات په فنا کېږي، خو دا اته شیونه ته نه خاص شو چې دا به نه فنا کېږي. دې ته عام مخصوص البعض وایي. الله رب العزت فرمایي قد علمنا، یقینا موږ پېژنو ما تنقص الارض منهم، هغه اجزاد بدن چې ځمکې خوري او کمیه. وعندنا کتاب حفیظ، او موږ سره یو کتاب دی، د هر څه پکې محفوظ پراته دي، د انسان بندونه پکې پراته دي، د ګوتو نوکان او دا بدن کې چې کومې کرښې او خطونه دي دا به همدغسې راواپس کېږي بېرته، یو یو ویښته پکې لیکل شوی پروت. او دا ظالمان څه چل کوي؟ دا خپل قدرت د الله په قدرت، د الله قدرت په خپل قدرت قیاس کوي. داسې وایي چې یو وار یو انسان میده شي قبر کې، موږ خو یې نشو راژوندی کولی، نو الله به یې ولې نشي کولی؟ نو الله وایي دومره جاهلان یې، ته یې نشي کولی، زه خو یې کولی شم که نه. اوس خو لا یوه نښه شته قبر کې، میدهګري خو پرته ده، خاوره خو پرته ده. د مور نه مې چې اول وار پیدا کولی، هلته خو هېڅ شی هم نه و که نه، هلته خو ستا نښه هم نه وه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله وایي په انسان داسې یوه زمانه راغلې وه چې د سره یو شی هم نه و چې چا یې نوم اخیستی وی، نوم یې نه و. 100 کاله مخکې موږ او تاسې نوم هم نه و، بوی هم زمونږ نه و، نوم خو لا پرېږده. کوم ځای نه الله را پیدا کړو او کوم ځای ته یې راوړو. نو الله وایي دا یو وار چې مړ شي، دا خو بیا هم هغه خاورې خو شته که نه، دا خو ډېره اسانه ده چې هغه د سره هېڅ هم نه و را پیدا نه کړي. بل کذبوا بالحق، الله وایي دا پرېږدئ چې دا بعث بعد الموت نه مني، قیمت نه وروسته. دا خو زه به هم یوه خبره د نیده لیدلې نه به یې مني. هغه کومې چې په خپلو سترګو لیدلې هغه نه مني. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته روزانه معجزات ښیي، د ده په لاس باندې داسې معجزات یې ولید چې عقل ورته حیران شي، بیا نه مني. بل کذبوا بالحق، بلکې دوی انکار کوي د حق نه، د قرآن نه او د پیغمبر نه. لما جاءهم، هر کله چې ورته راغی نبی علیہ السلام د دوی په مخ کې داسې کارونه وکړه چې انسانیت ورته حیران شو چې دا څنګه، دا خو یو بشر نشي کولی. ومنئ چې دا پیغمبر دی که نه، دا معجزه ښکاره. د کاڼو نه یې کلمې طیبې وویستې چې تیږو هم کلمې وویلې. تیږو
نبی علیہ السلام مبارک فرمائی بخاری شریف کے حدیث کے انی لأعرف حجرا بمکہ انی لأعرف حجرا بمکہ زوسم مکہ مکرمہ کے آغا کانی پی جنم آغا تیگی پی جنم کان یسلم علی قبل ان ابعثا جزلا پیغمبر شوی نو مو پلار بروانم فما بی صلاة و سلام ویل زما د پیغمبرین مخکې نبی علیہ السلام په 40 کلنۍ کې پیغمبر نبی علیہ السلام چې د 10 د شلو د 50 کالو الکولا او د بدمتی په هر طرف روانو کارو لګور پسې چې راتلی څو ګور روانو هغه په حالت د حیرانتیا سره ولید نبی علیہ السلام ورته تعجب مکوي راځي مه حیرانېږئ هغه له پته ودا چې ما ته الله نبوت راکړي نو انی لأعرف حجرا بمکة زوسم هغه تیږي مکه کې پیژنم یوه یوه پیژنم یکایک کان یسلم علی قبل ان ابعث چې په ما به سلامونه ویل زما در بعثت نمخ پلار بچی روان ورپسې بچی غوی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله علی کرم الله وجهه فرمای وای زی ورځ د نبی علیہ السلام سره د سارا پر وتما وای هر بوټه او هر تیګه چې زمون مخې ته راتله په نبی علیہ السلام سلامونه ویلخه زه وای دی صحنې ته حیران شوم ما به د حیرانتیا او د تعجب په نظر ورته کاته کفارو دا ټولی ولیدي الله وی دا نه مني نو قیامت کرا جګېده به به څه وبني بل کذبوا بالحق بلکې دوی انکار وکړو د حق نه چې په خپلو سترګو یې ولیدو لما جاءهم هر کله چې ورته راغی فهم فی امر مریج دوی په یو داسې کار کې پراته دي چې ګډوډ دی مریج ګډوډ مختلف څه مطلب په یو نظر باندې ټول نه دي راجمع که په یو عقیده او یو نظر راجمع وي هغه یوې خبرې دپاره به موږ دلیل ویلی وی یو ډله وایي چې قیامت کې پاتېدل نشته بله ډله وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم نه منو پیغمبر نه دی بله وایي نه دا منو خو دا قرآن نه منو بله عذاب قبر نه مني بله وایي د الله یووالی نه منو بله وایي د الله وجود نه منو دا خو یو مکه کې 200 ډلې دي فهم فی امر مریج دوی په یو مختلف په خلط ملط او ګډوډۍ کې پراته دي کوم یوې نه به په کومه خبره زه دلیل ویم یا دا مطلب فهم فی امر مریج دوی په یو مختلف په نظرونو کې پراته دي یو ډله وایي دا لیونی دی عیاذ بالله بله وایي نه شاعر دی نو الله وایي خپلو کې اختلاف دی لیونی نو شاعر کېدی شي لیونی خو هغې له وایي چې عقل نه لري او شاعر خو هغې له وایي چې اوچت عقل لري شعر را جوړول خو په لوی عقل باندې کېږي که نه هر سړی شعر نه شي جوړولی نو دا څنګه یو ډله وایي لیونی دی بله وایي نه شاعر دی بله وایي نه کاهن دی بله وایي نه ساحر دی یو نوم باندې خو یې نه ستایي فهم فی امر مریج دوی په یو کار کې دي چې هغه ډېر مختلف دی نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک یو ورځ د قرآن پاک تلاوت وکړلو او یو غټ کافرو په مکه کې دی نورو کافرانو ته ویل چې زه ورځم دی پیغمبر سره خبرې کوم یا لیره ورش غالبا ولید بن مغیره ویل زه ورځم دی پیغمبر سره خبرې کوم او دا قانې کوم نبی علیہ السلام په دې وخت کې حرم شریف د بیت الله کې ناست کفار لورې ځای نه ورګوري ولید بن مغیره ورولېږلو دی چې ورغې دا ډېر متکبر او ډېر مالدار چې ورغې نبی علیہ السلام مبارک سره نه کېناست وایي زه تا سره څو خبرې کوم نبی علیہ السلام ورته وکړه وایي ګوره ته څه غواړې که په مکه مکرمه کې سرداري او ریاست غواړې نو د ټولې مکې رئیس او سردار به دي دا ټول ابو جهل او هغه ابو لهب ګوره ټول راجمع دي دې خبرې ته یې غاړه ایښې سرداري ریاست مشري امارت ټول درکوو که ته په مکه کې ښځه غواړې چې کومه جلۍ دې خوښه وي 15 غواړې درته به یې درکړو لورګانو ته هم تیار دي شته ته در په نکاح ځکه نبی علیہ السلام سره دوی ډېر په عذاب وخه نبی علیہ السلام دعوت د ایمان شروع کړی او رد د شرک شروع کړی او پوهېده چې یو ورځ یو کس په ایمان راوړي زمونږ کار خرابوي زمونږ دا ریاست دړې ولې کوي نو راشه دا حربې ورته وړاندې لکه کفار اوس هم باندې خلکو ته دا وړاندې کوي دا غواړي که دا غواړي که ته غواړې چې خدمتګارانه ولکان دې په کار په سلو هلکان ستا خدمت ته تیار دي که ته جیدات غواړي یو 100 جریبه ځمکه به درکړو که هر ځای کې کور غواړي په طائف کې غواړي په مکه کې غواړي په فلاني ځای کې غواړي ډېرې خبرې نبی علیہ السلام ورته ښه غوږ نیولی وه د الله پیغمبر به دار چا خبرې ته په استقامت باندې غوږ نیو ځکه پیغمبرانو سره خو لوی عقل یي که نه جذبه او چغې او شور پکې نه خبره ګډوډۍ نه چې ټولې خبرې ختمې کړي نبی علیہ السلام مبارک ورته ویل ولید بن مغیره ستا خبره پوره شو همدا شی نه ویل هم همدا ویل نور ته ویل خو نه غواړي ویل نه
نبی علیہ السلام مبارک ورته ویل اوس زما یو څه کلام هم واوره خپلې خبرې ورته ونه کړې د مخکې د قرآن کریم تلاوت شروع کړه حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرضوا اکثرهم فهم لا یؤمنون دا شروع کړو دې کې سورۃ حامیم سجده ده د الله د اسمانونو او د ځمکو پیدا کول په شپږ ورځو کې دا نظام پکې الله په عجیب ترتیب سره بیان کړی ښه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا دي آياتونو باندې چې ورتیر شو اخیره کې الله ورته ځړکه ورکړي کفارو ته فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد قوم نوح وعاد وثمود ورته وایه پیغمبره که زما خبرې نه اعراض کوئ دس یو عذاب به در باندې راشي لکه د نوح علیه السلام په قوم او عادیانو او ثمودیانو چې راغلی ځای چې ورته ولوس د ولید بن مغیره په بدن ویښتان ودرېده نبی علیہ السلام ته داسې ورنږدې شو په خولې ورته لاس کېښودو ویل بس خیر دی زمونږ خاطر وکړه او د الله عذاب نه بچ وساته نو هغه کفارو چې ولید چې ولا دا سړی چې متاثره شو ورغې ولید بن مغیره هغوی ته وایي دا څه کیسه وه وایي والله هغې داسې یو کلام ویل چې حیران کوم ورته زما په بدن خو یې ویښتان ودرول د الله لویم پکې و عظمت الهیم پکې و دړکم پکې و د عذاب او فصاحت او بلاغت نه ډک و ویل دا څه وی مړه ګډې وډې دې شروع دا څه وی ته ولید بن مغیره ایمان ته لږ مایله شوی ویل خبره کوه څه شی دی غریب شوی تم لکه چې هغه تمه لري ته م ورپسې وراوړې ده ویل نه وراوړم ویل څه رقم کلام یې پېښ وی والله ما سحر م اورېدلی سحر نه وی ختي شو وی ما کهانت م اورېدلی ځکه دا ډېرو خیر انسانو ډېر ګرځېدلی او طایفه پورې ځمکې پرتې وي او جیداتونه وو وی کهانت هم نو شاعریم نو ځکه شاعري خو اصل لپاره خبرې دا خو د کمال نه ډکې خبرې وي پلانې هم نو پلانې وی څه شی نو بس په دې وخت کې سړی حیران نو پوه شو چې غونډ قوم اوس رانه غونډ قوم رانه وړي نو بېرته راوګرځېدو او ویل چې دا به کېدی شي دا سحر ښه دا به سحر او جادوي ویل ولې څه شی چې دا نو نو څه شی ټول پرې رابرک وایي سحر نو الله رب العزت دا غي ذکر کړی چې انه فکر وقدر فقتل كيف قدر فکر وکړي دې ظالم او اندازې ځان سره ولګول او تندې ترشکو الله وایي مخې وګرځو حالات کې شي دا څنګه فیصله الله وایي وکړه اخیره کې به یو فیصله راوي دا نه هیڅمه چې پاره کې د ذکر را روان دي نو دوی به چې کله قرآن پاک واورېدلو نو دا به پوه شو چې واقعي دا د الله کلام دی د بشر کلام نه دی نو فهم فی امر مریج دی په مختلفو خبرو کې دي کله به ساحر یاره ساحر کوم نه دی اجازه نه ساحران حدثي چې هغو فساد جوړوي او دا خو د الله وحدانیت طرف ته بلنه ورکوي افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الله په بعض بعد الموت باندې دلیل وایي الله وایي که دوی دا عجیبه ګڼي چې قیامت کې به انسانان څنګه دوباره زه راژوندي کوم او دا خاورې او زري به یو ځای کوم او ډوک یو غوښې او پلې او بیا به څنګه یو انسان جوړوم حق دې ته حیراني دا بر اسمان ته دوی نه ګوري چې څنګه لوی اسمان به بستنو ودرولې دی یو چاوت پکې نشته سورې پکې نشته هر یو په دې نړۍ کې چې د دې دنیا لوی پوهان راشي او یو بادي جوړه کړي یو سل کاله پس خو پکې سوري جوړېږي که نه تاسې ورشئ سابقه تعمیرات وګورئ چې د احمدشاه بابا وخت کې قوي پولادي آبادۍ نه شوي لیکن سورې او ړنګې بنګې دي یا مثلا شاهي وخت کې شوي دي دا ټول را لړېدلي او دا پتر کې جوړ کې دا جمعه سل کاله پس په وګورئ په دې شکل باندې ټول به راریږېدلی الله وایي اسمان چې پیدا شوی هېڅ انسان ته پته نشته چې کوم وخت پیدا شوی نه پکې چاوت پیدا شو نه څه یو پرزه راوغورځېده یو ګرس یو پرزه ترې راوغورځېږي نه پکې سوري شته دا دې ته نه ګوري افلم ينظروا آیا نه ګوري دا کافران الى السماء اسمان طرف ته فوقهم چې د دوی د پاسه دی کیف بنیناها چې څنګه ما جوړ کړی دا اسمان وزیناها او بیا مې په ستورو باندې ښایسته کړی دی د شپې دا تک سپین ستوري شغلې پکې بلې کوم دیوي او رڼاګانې وما لها من فروج او نشته دی د اسمان کې چاودونه شکېدل هېڅ چاود پکې نشته هېڅ ورانې پکې رانغې نه ورته مسترې نه الله راوغوښته نه ګلکاران او انجینران نه معماران بلکې کومې ورځې نه چې جوړ کړی په همغه کیفیت باندې دی ښه والارض مددناها او ځمکه مې خواره کړې ده اوږده کړې مې ده دا الله نه معلوم دی چې کوم ځای پورې ور اوږده کړې ده
شاته طول او عرض نه معلومیږي او نه قیمته پورې څوک معلومولی شي د ځمکې لویوالی مددناها دا مې ورخوره کړې ده والقینا فیها رواسیه او په دې ځمکه کې مې ورغورځولي درانه دارانه غرونه مې پرې ورچولي رواسیت جمع د راسیتن مضبوط شي ته وایي کلک الله وایي غورځولي مې دي په دې ځمکه باندې مضبوط غرونه چې ونه خوځېږي ځای په ځای پې باندې برقرار ده د میخونو په شکل مې ورټکوالي دا غرونه الله د میخ غوندې په ځمکه کې ټکوالي لاندې دي لاندې جوړ کړي دي وانبتنا فیها من کل زوج بهیج او را زرغونه کړي مې دي په دې ځمکه کې من کل زوج د هر نوع د میوې نه بهیج تر او تازه ښایسته ښایسته انګوران وګوره کیلي وګوره مڼې وګوره او ګلان وګوره سره او شنه ګلان من کل زوج د هر نوع نه بهیج تر او تازه دې باغونو ته ورشه دا لوی لوی باغونه وګوره هره نوعه میوې پکې الله ترشي خوږې ترخې یو اوبه ده یو پټي کې یو اوبه وڅکي مرچک ځینې تریخ راوځي نیمبو ترش او مڼه خوږه تبصرة الله وایي دې کې د عقل درسونه دي عاقلانو دپاره چې دې ته لږ نظر وکړي نو دې کې تبصره او عقلمندي پرته ده لویه فکر پکې پروت دی وذکر او په دې کې نصیحت او عبرت دی لکل عبد منیب هر هغه بنده ته چې الله ته راجع کېدونکی دا الله هغه بنده چې الله طرف ته انابت او رجوع کوي هغې دپاره په دې کې ذکر عبرت دی او تبصره د عقل دی دې کې د عقلمندۍ درسونه دي دا چې وګوري دا قسمه قسم غلې دانې ونزلنا من السماء ماء او موږ نازلې کړي د اسمان د طرف نه اوبه باران مبارکن چې د برکت نه ډکې اوبه دي برکتي اوبه دي فانبتنا به او دا د باران اوبه برکتي دي دی وجنه صحابه کرامو چې کله به باران شروع شو هغوی به ورته لږ ودرېدل ویل چې دا برکتي اوبه را باندې را نازل شي او نبی علیه السلام مبارک په هم د باران اوبه خوښولي راغستې به یو ځان باندې مې مګلې څه به یې ویله وایي هذا حدیث العهد بربنا دا د باران اوبه زمونږ رب د خوا نه راغلي دي نږدې وخت کې بره نه راغلي دي بره الله وایي برکتي اوبه دي ځکه علماو لیکلي چې یو مریض نه رغېږي د باران اوبه ورته په صورت شفا باندې دم کوي صورت فاتحه باندې الله به یې روغ د باران اوبه چې راوالي او دا بې زمزم اوبه او شاتو سره ګډ کې علماو مختلف تدابیر ښودلي بزرګانو یو تدبیر یې دام ښودلی چې یو مریض نه ښه کېږي د ښځې د مهر نه روپۍ راواله قرض یې ترې راواله یا له سوال وکړه ترې وغواړه او ځکه د مهر پیسو ته الله پاکې ویلي دي فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا کدی خځې درته مهر در وبخلو خورئ الله به وخورئ هنيئا مريئا تازه او خوشبوار ښه په مزه یې وخورئ نو حلال شی دی چې په خپله یې درکړي چې ښه خاونده واله دا نه چې دی وغواړي نو ښځې له دې چې مهر ورکړی نه کېږي چې غواړي مونږ او تاسو چېرته ورکړی دی مونږ خو 2 روپۍ میراث یې غلو افدانې پټې شو هغه پټې شو دا غر شو هغه غر شو که راوادي کو قصه ختمه شي دا ګورې ټولو ته مهرونه ورکړې ورته وربیل کوي یعنې قیمت کې به کار خرابېږي او نو د ښځې د مهر نه وایي څه شی راواله او هغې باندې شات واخله ځکه شاتو ته الله شفا ویلي او آب زمزم او د بارانو به پکې ګډې که ځکه دې دواړو ته شفا ویلی شوي او په الحمدلله دم که ځکه د دین هم صورت شفا دی بیا مریض ته ورکړه الله به ښه کړي ونزلنا من السماء او موږ نازلو د اسمان د طرف نه ماء مبارکا اوبه برکتي والا برکتونو والا اوبه باران فانبتنا به جنات نو موږ را زرغونه کوو په دغه اوبو باندې باغونه وحب الحصید او هغه دانه د لو حب دانې ته وایي حصید لو ته وایي د لو دانه غنم جوار وربشې چې کومې لو کېږي د لو والا دانې پرې را زرغونه کوو الله وایي والنخله او کجوري م را زرغونه کوو په داسې حال کې باسقات چې لوړې لوړې ونې دي ښه د کجوري دانه ډېره لوړې لها طلع ندوید چې هغې دپاره وږی دی ډک طلع وږي غوشمکه ندوید یو بل کې دانې ورننوتي دي او ډکې دي الله وایي داسې کجوري را زرغونه کوم په دې باران باندې لها طلع چې هغې دپاره وږي او غونچکه ده ندوید ډکه دی دانې یو بل کې ورننوتي رزقا للعباد په داسې حال کې چې دا روزي ده د بندګانو دپاره دا مې خپلو بندګانو ته یوه روزي جوړه کړې چې خورئ د خړو خاورو نه درته راوباسم او باران نه پرې اوبه وروم ای بنده تا ته مې د روزۍ فکر کړی او غم مې کړی مې وجات هم در کوم غلیم در کوم قسمه قسم خوراکونه دي خړو خاورو نه راوباسم نو قیمت کې به تام دي خاورو نه راوباسم لکه دا شی نه مې چې راویسته که نه په
په یوازې ځان باندې هیڅ چا را سره کومک نه دی کړی نو دغسې به دا مړی مې ورځ قبر نه راوباسم دا الله دې دپاره ذکر کړه چې دا وګوره څه رقم شیونه مې راویسته دې ځمکې نه رزقا للعباد چې په دې کې خوراک او روزي د بندګانو دپاره واحیینا به بلدة میتا الله وایي موږ را ژوندی کوو په دې باران باندې هغه ځمکه مړه شاړه ځمکې چې باران کوو را ژوندی کړم تک کش نه شي کذلک الخروج دارنګې راوتل دي د قبرونو نه لکه دغه شی نه چې راوواته نو دارنګې راوتل دي یو ورځ د قبرونو نه قبر نه به انسانان دارنګې راوځي نو الله وایي دا حالات په هغې حالات باندې ورقیاس کا روزانه ته ګوري چې د ځمکې نه څومره شیونه الله راوباسي د دې ځمکې نه باران پرې راووري هر څه راووځي نو یو مړی راویستل الله ته د قبر نه څه دي دا ټول ورته اسانه دي خدا ظالمان نه مني اوس الله پاک د یو څو قومونو چې د دغه شیونو نه انکار کړی د بعث بعد الموت نه او د پیغمبرانو خبرې نه ده منلې الله راګیر کړي نو د هغې قومونو الله ذکر کوي په دې وروسته آیاتونو کې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه